کندهار کې ډاکټر مامون طاهري په نوم یو خصوصي د روغتیايي علومو انسټیټیوټ لخوا دولتي او غیر دولتي ادارو ته نامحدوده سکالرشپونه ورکول شوه. کندهار کې ډاکټر مامون طاهري په نوم یو خصوصي د روغتیايي علومو انسټیټیوټ د روغتیايي نیمه لوړ زده کړو په برخه کې د ولایت مقام رسنۍ د پوهنې ریاست او اتاق تجارت د عامه روغتیا ریاست او اطلاعات کلتور ریاست سره 400 سکالرشپونه په اتیا تخفیف سره اعلان کړل شوه. کندهار کې ډاکټر مامون طاهري په نوم یو خصوصي د روغتیايي علومو انسټیټیوټ لخوا 400 سکالرشپونه په 80% تخفیف سره اعلان کړل شوه. د یاد انسټیټیوټ په پیژندغونډه کې د کندهار ولایت مقام د پوهنې ریاست د عامه روغتیا ریاست او مدني فعالانو فعال ځوانانو او د رسنۍ اساسو ګډون درلود. د یاد انسټیټیوټ اداري رئیس صدیق الله معصومي وویل ټول هغه محصلین چې د یاد ادارې له لوري ډاکټر مامون طاهري انسټیټیوټ ته معرفي کیږي پر سمستر به د 2000 څخه تر 2500 افغاني پیسې اخیستل کیږي. موږ غواړو چې په ډېر کم فیس او ښو علمي امکاناتو سره د ځوانانو او خویندو د ښې روزنې د په لوړ عزم او مسلکي قوي ټیم سره کار وکړو او موږ غواړو چې ځوان قشرونه د دې ښه چانس څخه ګټه پورته کړي. د انسټیټوټ د رهبري بورډ د خاص پیرزوینې د هېواد او په خاص ډول د خپلې ټولنې په درد خوړلو په روغتیايي برخه کې د لویو خانقاوو ډکولو او د ټولنې وګړو د تحصیل د اهدافو د پوره کولو لپاره دا بهتره وبلله چې د انسټیټوټ اداره د کندهار د دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته په 80% تخفیف سره سکالرشپونه ورکړي. د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس په یاده پیژندغونډه کې د عصري زده کړو په ارزښت وینا وکړه او د دې سکالرشپونو هرکلی وکړي. نو او داسې خلک چې بیا داسې انسټیټوټ جوړوي او بیا داسې د دنیا په سطح باندې خلک روزي او د دنیا په سطح خپل افغانانو ته خدمت کوي، د دې خو بیخي موږ ملاتړ کوو، بالکل یې موږ حمایت کوو. تاسې په دې باندې یعنې خدای ناخواسته چې ستاسو په ذهن کې څوک دا راونه ګرځوي چې د امارت خلک چې دي یا د طالبان ملایان چې دي دا د علم ته رشد نه ورکوي یا د عصري علم سره په ټکر کې دي، داسې فکر مه کوئ. موږ د عصري علم په ټکر کې نه یو، موږ یې حمایت کوو، موږ یې تایید کوو، موږ خپله کوشش کوو چې عصري علم زده کړو. وروسته دا غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.